السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره که دانې نه سپینې اوبه چېرته لاړې شي نو دې سره اودس ماتېږي او که نه. جناب علي که چېرته اوبه د دانې نه روانې شي، که هغه اوبه وي که وینه وي که زه او پیپ وي، خو چې ترې روان شي او حرکت په خپله وکړي نو بالکل په دې سره اودس هم ماتېږي او چې دا کم یو شی ترې راوتی دی دا هم نجس دی، که هغه اوبه دي که هغه پیپ دی او که هغه وینه ده. بس مطلقا چې څه شی ترې نه راووت او روان شي دې سره اودس هم ماتېږي او هغې سره کپړې هم نجسې کېږي چې په کوم یو څیز باندې ولګېد هغه شی مو سره نجس دی. نو اصل مسله دا ده چې کوم یو شی چې ما خرج من غیر السبیلین وي، یعنې د ډکو تشو امتیازو لارې نه علاوه چې کوم یو نور ځایان وي چې د هغې نه کوم یو شی راوځي، کوم شی بس هغې سره ملاسب اودس هم ورسره ماتېږي او هغه هم نجس وي. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شاملي کړې د جلد اول دی صفحه دی 143 کتاب الطهارت دی. مطلب فی ندب مراعات الخلاف اذا لم يرتكب مکروه. دا هغې کې وایي بخلاف نحو الدم والقیح، ولدا وایي ولذا اطلقوا في الخارج من غیر السبیلین كالدم والقیح والصدید انه ينقض الوضوء، دې سره اودس ماتېږي. دا قرنګې باقاعده طور سره دا مسله فتاوا هندیه فتاوا عالمگیری ډیره مزیداره را نقل کړي. فتاوا عالمگیریه جلد اول دی صفحه د 11 کتاب الطهارت دی باب نواقض الوضوء. دی وایي وان قشرت نفطه، نفطه دانې ته وایي، اصل کې هغه د ګرمۍ والا دانې ته وایي. وسال منها ماء او صدید، اوبه ترې نه راووتې یا ترې نه پیپ او زه راووته او غیره انسال عن راس الجرح نقض، اودس ورسره ماتېږي. وان لم یصل لا ينقض، و که چېرته دغه ونشي بیا نه ورسره ماتېږي. دا قرنګې دا مسله امداد الفتاوا جلد اول دی صفحه 6 د کتاب الطهارت لیکلي دي که چېرته اوبه یې دي اوبه ترې نه اوبه هم نجسې دي او کپړې مو سره نجسې کېږي او اودس هم پرې ماتېږي. دا قرنګې دا مسله فتاوا محمودیه حل کړې. فتاوا محمودیه جلد 5 دی صفحه د 2 باب الوضوء دی وایي کہ اگر پانی اپنی جگہ سے بہہ جائے تو ناقض وضو بھی ہے اور جس کپڑے پر لگ جائے وہ بھی نجس ہو جائے گا. دا وګوره دا قرنګې دا مسله باقاعده طور سره فتاوا فریدی حل کړې. فتاوا فریدیه جلد 2 صفحه د 30 کتاب الطهارت الباب الاول فی الوضوء. هغې کې لیکلي دي که دانه چېرته ماته شوه اوبه ترې نه روانې شوې نو بالکل دا اودس هم ماتوي او نجس هم دي، او که اوبه ترې نه روانې نه شوې نو نه پرې اودس ماتېږي او نه چا کومې ولاړې اوبه په دې دانه کې دننه دي هغه هم نجسې نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.